د کندهار پوهنتون ته د ملا هیبت الله ورتګ او افغانانو ته مهمه وینا. درنو لیدونکو ستړي مشئ. ملا هیبت الله په خپل واکمنۍ کې په لومړي ځل د کندهار پوهنتون له ښوونکو او زده کړیالانو سره لیدلي او هغوی ته یې لارښوونه کړې چې دیني او ټولنیزه پوهه په رښتینه توګه زده کړي. نوموړي ویلي که په فرمانونو کې یوه خبره د اسلام خلاف وه نه دی مني. ملا هیبت الله له کندهار پوهنتون څخه د لیدنې ترڅنګ د پوهنتون په لوی لمونځي کې د ښوونکو او زده کړیالانو په یوه لویه غونډه کې برخه واخیسته. هغه ویلي هر فرمان مې د ملایانو پر مشوره د قرآن او حدیثو څخه اخیستل شوی او د خدای تعالی امرونه دي. که په دې فرمانونو کې یوه خبره د اسلام خلاف وه مه یې منئ. نوموړي ویلي چې په دیني او ټولنیزو زده کړو سره د الله د رضا لپاره دین او وګړو ته ګټه ورسوي. نوموړی ډیروي تاسو هم دینی او هم ټولنیز زده کړې وکړئ. نیت مو یوازې د دین چوپړ وګرځوئ ځکه په ټولنه کې تاسو ډیر درناوی لرئ. ټولنه د دینی او ټولنیز ښوونځي او پوهنتون زده کوونکو او زده کړیالانو ته په ډیره درنه سترګه ګوري او تاسو ته د چوپړ هیله لري. په دې هیواد کې څو واره کافر راغلي او ماتې خوړلې. هغه ویلي چې مدرسه او پوهنتون سره یو دي او د دواړو ملاتړ کوي. نوموړي له زده کړیالانو غوښتي چې د اسلامي امارت مبارزانو تاریخونه ولیکي او په نړیواله کچه یې معرفي کړئ. نوموړي ویلي که بهرني ښوونکي د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښوونې لپاره راځي واره به ورته برابره کړي. هغه په دې اړه ډیره کړي موږ د لوړو زده کړو وزارت ته ویلي که په هر قیمت بهرنی ښوونکی دلته راځي او د افغانستان په پوهنتونونو کې ښوونه ورکوي ورې کړئ خو د هیواد ځوانان په مسلکي ډول وروزئ. ملا هیبت الله په داسې مهال د بهرنیو ښوونکو د راتګ او زده کړو د ارزښت په اړه څرګندونې کوي چې له تیرو 3 کلونو راهیسې د نوموړي د فرمانونو له مخې د نجونو زده کړې منع ګرځول شوې. بهر ته د زده کړیالانو پر تګ بندیز دی او له ورځنیو فرمانونو یې وګړي خورا شاکي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.